اسلامي امارت په اقصی جومات کې پر فلسطیني لمونځ کوونکو د اسرایلو برید په کلکو ټکو وغانده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اقصی جومات کې په بې دفاع لمونځ کوونکو د اسرایلي ځواکونو ظالمانه برید په کلکو ټکو وغندي. د افغانستان اسلامي امارت په اقصی جومات کې په بې دفاع لمونځ کوونکو د اسرایلي ځواکونو ظالمانه برید په کلکو ټکو وغندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې د راپورونو له مخې د تېرې شپې د اسرایلي ځواکونو په دې برید کې شاوخوا 100 بې ګناه فلسطینیان ټپیان شوي او 400 نور د دوی له لوري نیول شوي دي. سرچینې همدارنګه ویلي چې د اسرایلي ځواکونو له لوري په مظلومو فلسطینیانو دغه ډول بشرضد کړنې او د سپېڅلو اماکنو بې حرمتي له نړیوالو اسلامي او انساني قوانونو څخه ښکاره سرغړونه د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپارول او ارزښتونو او مقدساتو ته سپکاوی دی. د یادونې وړ ده چې د اسرایلي رژیم ځواکونو تېره شپه په اقصی جومات کې پر فلسطیني مسلمانانو د تراویح د لمونځ پر مهال برید وکړ او لسګونه کسان یې ټپیان کړل.